او ساسو او د محترم معزز شیخ صاحب په مابین کې حایل نواقع کېږم خپل ګران محترم او معزز ستاسو د ټولو ورور او ستاسو د ټولو میلمه جناب محترم شیخ ابو حسان اسحاق صوتی حفظه الله له دعوت ورکوم چې راشي او خپل ورونو ته خپل عالمانه ارزښتناکه وینا پیش کړي. جناب محترم او قدرمن شیخ صاحب مهرباني دي وکړي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت چې څومره حمد او ثنا ووایو هغه کمه ده. د الله رب العزت د بېشماره نعمتونو په مقابله کې نعمتونه د الله بېشماره دي او یو نعمت د بل نه عظیم او قیمتي دی. خو دا نعمت دا داسې نعمت دی چې الله هر چاته د دې توفیق نه ورکوي او هغه د دین په مجالسو کې ګډون کول دا هر چاته نه نصیب کیږي. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. د لوی برخې خاوند ته الله رب العزت د دین په مجالسو کې ناسته، د دین بیانول، د دین اورېده نصیب کوي. الله رب العزت دا رحم په ما باندې هم کړی دی او په تاسو یې هم وکړو چې الله رب العزت موږ دې مبارک مجلس کې راجمع کړو د څه دپاره؟ د دین د زده کولو د اورېدو دپاره. او الله هغه غیرتي ذات دی چې دومره موږ د هغه دپاره راجمع شوي یو، نو زموږ د هغه نه دا امید دی چې د دې په بدله کې به ډېر څه راکوي. زه اوله کې او اخره کې خو د الله شکر ادا کوم چې د دې نعمت او د دې مجلس د دې ماله توفیق راکړو دې ته د حاضرېدو د اوله کې او اخره کې ټول د الله رحم او کرم او توفیق دی. د هغې نه بعد زه د دې مرکز د دوی شکریه ادا کوم چې دا دومره ښکلی مجلس یې جوړ کړو، د دې دپاره کوششونه وکړو. هغې کې خصوصا د دکتور صاحب سعدالله محمدي الله رب العزت ته د دې محنت او د دې کوشش هغوی له ښه اجر او بدله ورکړي. او دغه شان د شیخ صاحب محمد طیب او شیخ محمد انور صاحب او نور چې څومره مشایخ دي دلته د هغه ټولو شکریه ادا کوم. او الله دې ماله توفیق راکړي چې حق بیان کړم او الله دې موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زما ذهن کې موضوع دا وه د دین نه د لرې کېدو اسباب، په هغې باندې به خبره کوم انشاءالله. خو د قرآن کریم د قاري چې کوم آیتونه ووي هغې کې یو آیت ته سوچ زما لاړ، په هغې باندې مختصر خبره به مخکې ځو. او دغه آیت کې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. دا آیت څو پیرې به موږ تلاوت کړی او موږ به اورېدلی، کیدای شي ترجمه یې موږ کتلي او کیدای شي تفسیر یې موږ اورېدلی، خو په دې باندې به هله پوهېږو چې کله د زړه په غوږونو باندې واورو. او الله قرآن کې وایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. د قرآن کې نصیحت د هغه چا دپاره دی لمن کان له قلب چې د هغه زړه. نو سوال دا دی زړونه خو د ټولو دي، مطلب دلته هغه زړه دی چې هغه ژوندی زړه لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بله خبر دا دی چې غوږ یې ایښودی او دی حاضري. دلته موږ دا ویلی چې موږ ټول حاضر یو. او قرآن چې سړی وایي لولي
خو حاضري نه معنی دا چې داسې حاضري چې د زړه سره صرف بدن نه دی پکار ته اوس الله ته په منځ کې ولاړې که نه او توجه دې نه وي د الله طرف ته د عبادت ته دا ته صرف بدن راوړی دی جومات ته نه حاضرېدل پکار کم یو دي چې ته سره د بدن او زړه راوړې بدن سره د زړه پکار دی هغه زړه چې هغه ژوندی زړه دا آیت وکلهم آتیه یوم القیامة فردا که په دې آیت کې موږ سوچ وکړو زه کیدای شي خپلې موضوع نه خوښم خو ټول دین بیانول دی خو دا ډېره اهمه نقطه ده که چېرته موږ په دې آیت کې جوور سوچ وکړو ورب الکعبه زموږ د ژوند کې به انقلاب راشي زموږ د ژوند به بدل شي زه به د قسم وخورم خو شرط دا دی چې موږ پکې سوچ وکړو او فکر وکړو تاسو پته شته د آیت مطلب دا دی وکلهم آتیه یوم القیامة فردا دا ټول خلق چې الله ته به حاضرېږي قیامت په ورځ هر یو به فردن فردن د الله مخې له ورسي او چې کله به دې مخلوقاتو کې او د الله خو اوچت مثال له ولله المثل الاعلى خو دلته هسې د وضاحت لپاره دا خبره کوم چې کله به دې مخلوقاتو کې یو زورور سړی تا ته دا ووایي که نه او یو حکومتي اداره کې چې ته سبا ما سره یوازې میلاو شه دا ټکې به ته نه به د شپې خوب کې او نه به دله څه شی مزه درکوي ټول سوچ او فکر به دی چې دا دې ما ته ولې ووایي چې سبا ما سره میلاو شه او سبا دې ما ته وایي څه وایي یوازې راشه چې دا به ګوره ما سیجل کړی دی به ګوره ما له انعام راکوي که دی به ما له عقاب او سزا راکوي سوچ به ټول فکر او دی کي او زموږ رب موږ ته ویلي دي وکلهم آتیه یوم القیامة فردا موږ ټول به د هغه الله سره ملاقات کوو او هر یو سړی به یوازې د هغه رب سره ملاقات کوي دا نه چې حساب کتاب د ټولو خلکو سره به داسې کېږي چې ټول به ولاړ او الله په یو ځای ټول نه تپوس کوي نه هر یو سړي سره به او حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې په تاسو کې به وي هر سړی الا وسیکلمه ربه الله به سره په خپله خبرې کوي په خپله به الله رب العزت د هغه سره خبرې کوي د هغه نه به تپوس کوي او کیدای شي د هغه سره مناقشه وکړي هسې مخکې دا خبر راغله نو دا یاد ساتئ چې ګوره موږ به ټول د الله مخې له ورځو او یوازې به هغه ته ودرېږو یو ځای کې دا خبره یاده ساته که ته ډېر هم د ژوند کې مصروف یې که نه او ډېر هم لرې روان او ډېر هم هر څه منډې وهي او کوششونه کوې خو چې دا خبره یې د زړه نه چېرته ونوځي ګورې یو ورځ به دغه الله له ورځو او هغه ته به مخامخ کېږو هغه به تپوس کوي او د سوال که جواب د سره یي بیا خو بېغمه ژوند تېروه که جواب د سره نه وي نو څه ووایم داسې کېدی نه شي چې یو سړی د بېغمه ژوند تېر کړي چې نه زه پوره یم هغې وجه دا ده چې موږ د دې سوال نه ولې غافله شوي یو او د دې خبرې نه ولې غافله شوي یو حقه زما موضوع ده هغه دا چې موږ د الله رب العزت د دین نه لرې شوي یو د دین نه لرې کېده دا یو بیماري ده ګوره کله چې سړی ډاکټر خواله ورشي که نه نو ډاکټر ته چې بیماري بیانوي نو ډاکټر د بیماري په نښو سره معلوموي وایي تا له څه چل دی هغه یاره زما په سر دړي معده باندې مې درد راشي الټۍ راځي دا نښې دي د یوې بیماري دې ته اعراض وایي په عربۍ کې د دې د لاسه بیا د هغه بیماري معلوموي د الله د دین نه د لرې کېدو هم اعراض دي نښې دي او دومره ډېرې دي که ما ته شمارل شروع کړو نو او عجیبه دا ده چې دغې کې ډېرې نښې په ما او تا کې دي لکه د الله د دین نه لرې کېدو نښه د زړه سختې ده راشه وګوره څومره خلکو زړونه سخت شوي د الله د دین نه لرې کېدو نښه جوماتونه خالي پراته دي د الله د دین نه لرې کېدو نښه نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پیژنو نه د هغه په طریقه باندې عبادت کول نه د هغه په طریقه ناسته پاسته کول د الله دین نه لرې کېده دي د الله د دین نه لرې کېده راشه د قرآن سره زموږ حال وګوره دا ټولې نښې دي خبره دا کومه دا فایدهمنه ده علاج د دې نښو نه دی په کار علاج د هغه بنیادي مرض په کار دی چې دا نښې د هغه مرض په هغه مرض دلالت کوي چې او دې سړي کې دا مرض او دا بیماري ده ځکه که موږ په نښو پسې ونښلو چېرې زه د دې نښې علاج کوم زه د دې کوم زه د دې کوم خبره به ډېره اوږده شي خو هغه رئیسي موضوع له تله په کار دي چې غټه وجه څه ده هغه رئیسي موضوع هغه ده چې د الله د دین نه لرې کېده
د الله د دین نه لرې کېده، علاج د الله دین ته واپسي ده. او الله رب العزت هغه کریم او رحیم ذات دی چې د هغه د دروازې هر وخت او هر چاته کولاو دي. که چېرته الله رب العزت دا دروازه داسې ویلی وی چې نه دې کې صرف پلانې قبلیږي او صرف پلانې څومره به ګرانه شوې وي، خو الله رب العزت دا خبره موږ ته اسانه کړې ده او دعوت یې ورکړی دی. والله يدعو إلى دار السلام. الله دعوت ورکوي دار السلام طرف ته، ټول یې رابللي دي. دار السلام جنت ته، امن او سلامتیا والا ځای. الله رب العزت ټول له دعوت ورکړی دی، بوډا له، ځوان له، ښځې له، نارینه له، کافر ته، مسلمان ته، ټولو ته د الله طرف نه دعوت دی د دار السلام طرف ته، د جنت طرف ته. د هغه د دروازې کولاوي دي. مسله په موته کې ده چې موته د هغه درله نه ځو، موته ځان لرې کړی دی. موته په دنیا کې دومره ننوتي وي چې هغه خالق رانه هېر شوی دی، چا چې پیدا کړي وو، چا چې دا دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده. عجیبه دا ده، زه اکثر ملګرو ته وایم هلته مجلس کې، زه ورته وایم زه وایم دا الله رب العزت موږ پیدا کړي وو بندګۍ دپاره، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا خو واضح ده، موت ته د بندګۍ دپاره پیدا کړي وو، بیا یې دا دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده چې موږ ترې فایدې ووایو. او موږ څه چل وکړو، هغه څه دپاره چې پیدا کړي وو هغه موږ پرېښودو، هغه څه چې زموږ دپاره پیدا کړي دي په هغې پورې ونښتو. دا دنیا الله موږ له پیدا کړې ده، دا رزق الله موږ له راکوي، دا تختې نه ګورئ، دا موږ ټولو ته میلاویږي. او حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې دې نفس د خپل رزق ختم کړی نه. دا سوچ د حد نه زیات کول نقصان دی. سوچ به کوو، اسباب به لټو، په حدودو کې دننه. دومره موږ ورننوتي وو په دې دنیا کې چې زموږ نه زموږ هغه رب هېر شوی دی، د هغه دین زموږ نه هېر شوی دی، قرآن هغه زموږ نه پاتې دی. او دا یو وجه ده. زه صرف یو دوه درې اسباب بیانوم. ګورې ځکه دا دومره ګټه موضوع ده چې دې باندې بعضو علماو لیکل کړي دي، په دې موضوع یې لیکل کړي دي چې د الله د دین نه لرې کېدو وجه څه ده. نو دلته زه څه هغه ټول نشم بیانولی، دا خو بیا اوږده خبره ده. زه به درته صرف یو دوه درې بیان کړم، او دلته بحرین کې چې کوم مشایخ دي هغه به تاسو ته بیا چېرته په بله موقع باندې سلسله وار دا ټول اسباب بیان کړي. یو لوی سبب زمونږ د الله د دین نه د لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د قرآن کریم داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې په کار دی، او قرآن له موږ وخت نه دی ورکړی، موږ پرې ځان نه دی پوه کړی. قرآن هغه کتاب دی چې موږ چې د دین یادو که نه، اسلام چېرې زه مسلمان یم او اسلام داسې او اسلام دغه، دا اسلام راغلی موږ ته په دغه وحي سره دی، او هغې ته قرآن وایي، او دغه شان هغې ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس چې ته د قرآن نه اعراض وکړې او د قرآن نه مخ واړه او هغې له وخت نه ورکې، ته د دین نه لرې لرې، ځکه چې دین خو د قرآن کې دی که نه، دین خو په احادیثو کې دی. ته قرآن نه مخ اړولی دی، د احادیثو نه دې مخ اړول مطلب یوازې دا نه چې زه یې نه منم، نه داسې خو موږ ټول منو، موږ مسلمانان یو. دا وخته پورې یو سړی مسلمان کېدی نه شي چې په وحي ایمان نه راوړ. اعراض یو قسم دا دی چې سړی مخ واړی، معنی دا چې عمل پې نه کوي، تلاوت یې نه کوي، اوري نه. ځکه علماو د قرآن نه د هجرت کولو اقسام ذکر کړي دي. قرآن کریم کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة الفرقان کې، وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او دا رسول د الله به د قیامت پورې شکایت کوي د الله په در کې چې یا الله دې قوم زما د قرآن نه هجرت کړو. نو د قرآن نه هجرت کول د دې علما کرام ډېر اقسام بیانوي. لکه یو قسم هغوی دا بیانوي، او امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره په خپلو کتابونو کې کړې ده، حجر تلاوته، د دې قرآن کریم تلاوت پرېښوده. د هغې ځای زموږ نه هغه د موبایلو نن سبا اخیستی دی او د نیټ اخیستی دی، سهار ماښام په دې کې ګوتې وه، سهار ماښام په دې ګوتې وه. ته دنه تپوس وکړې ته د ورځې څومره تلاوت کوې، ته څو مخه د ورځې لولې. یعنې زه یم چې داسې جوابونه به ما ورته واورو که نه،
چې حیران بشي چې یو مسلمان د خپل رب د کتاب سره دومره کمزوري رابطه ده چې په ده باندې هفته تېره شي، په ده میاشت تېره شي، د قرآن له لاس نه وړي، نو د الله له دینه لرې کېده څه ته وایي؟ لوی سبب د الله له دینه لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د کتاب د الله هغې له موږ وخت نه دی ورکړی. حالانکې دا کتاب د عبادت یو طریقه ده، د قرآن کریم سره چې عبادت کې د دې تلاوت کول دا عبادت دی. او الله رب العزت را لېږلی هم دې دپاره چې دې تلاوت وشي، په دې د عمل وشي، په دې کې د سوچ او فکر وشي. اتل ما اوحي الیک من کتاب اتل ما اوحي الیک من الکتاب. الله پیغمبر ته وایي دا کوم وحي چې تا ته شوی په دې کتاب کې دا لوله. وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن. ما ته امر کړی شوی دی چې زه به په مسلمانانو کې او امر